زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه داسې وظیفه ده چې تقدیرونه بدلی، او دا تقدیر د الله جل شانه له طرف نه دی. په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي چې څه هم دي دا ټول د الله جل شانه له طرف نه دي. په دې باندې ایمان راوړل دا فرض دي او لازمي دي. زما عزتمندو تقدیر په دوه قسمه باندې دی. یو هغه تقدیر دی چې هغه د سره اډو بدلیږي هم نه، بس الله جل شانه چې څنګه مقرر کړی دی هم هغه شانته دی. بعضې تقدیرونه داسې دي چې هغه په دعاګانو سره بدلیږي. یو سړی د الله جل شانه نه په اخلاص سره دعاګانې وغواړي، زاریو کې منتو کې عاجزیو کې، نو الله جل شانه د دعا قبول شي، نو د تقدیر بدل شي. یا څوک رشتہ دارانو سره مور او پلار سره حسن سلوک کوي، رشتہ داری دی سره پالي، نو دې سره هم تقدیر بدلیږي. د په عمر کې او د په کور کې الله جل شانو خیر او برکت را نازلوي. یا څوک ظلم او زیاتی کوي، نو د په رزق کې تنګسیا راځي. اوس به د ستاسو په ذهن کې دا خبره راځي چې یاره فلانې کس ته هغه ظلم هم کوي، ګناهونه هم کوي، او بیا هم ډیر زیات خوشاله دی او د خوشاله ولا ژوند تیری. نو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د دې دا مطلب هرگز نه دی چې دا سړی د الله جل شانه خوښ دی، بلکې الله جل شانه دته مهلت ورکوي. دی به الله جل شانه رانیسي. که یو سړی مالدار هم دی، الله جل شانه په مالدارۍ کې د امتحان اخلي. یا یو سړی غریب دی، الله جل شانه په غریبۍ کې د امتحان اخلي. نو داسې نه ده چې یو سړی خوشحال دی او د خوشحالی ولا زندگی تیری سره د دې چې ظلم او زیاتی کوي او ګناهونه کوي. نو زما عزتمندو دی به الله جل شانه خامخا رانیسي د ګناهونو په وجه باندې. د په مقابله کې بل کس ته هغه حلال رزق ګټي، الله جل شانه به د په رزق کې مال حال کې برکت را نازل کړي او د زړه به هر ټیم خوشاله وي. په هر حال زما عزتمندو که تاسو خپل قسمت بدلول غواړئ، خپل تقدیر بدلول غواړئ، نو دا ډیر زیات مجرب او ډیر زیات آسان عمل دی. ان شاء الله تعالی دا به تاسو ته ډیر زیاته فایده درکړي. زما عزتمندو یو کس ته بال بچیدار دی، مزدوری کوي، غریب دی، او مزدوری او تنخواه دومره ده چې په هغې باندې د هغه ګزاره نه کېږي. د دې د وجې نه هغه پریشانه دی، خرچې ډېرې زیاتې دي، او چې کومه سیلري تنخواه ورته میلاویږي هغه کمه ده. نو زما عزتمندو دا کس ته دا وظیفه وکړي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته په رزق کې فراخي راولي. زما عزتمندو وظیفه ز تاسو ته بیانوم، خو د بیانولو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې د ما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. بل دا د زما عزتمندو لاندې کمنټ کې تاسو الله اکبر ضرور لیکئ، ځکه چې څوک الله اکبر ولیکي او په خوله باندې د دې تلفظ وکړي، نو د اسمان نه والې تر ځمکه پورې چې د دې منځ کې څومره حلا ده دا ورته ټول الله جل شانه د نیکونه ډکوي. یا تاسو سبحان الله ولیکئ. زما عزتمندو څوک چې په ژبه باندې سبحان الله تلفظ وکړي او وی په ګوتو باندې ولیکي، الله جل شانه دته په جنت کې یو بوټی کري، او هغه به دومره غټ وي چې 100 کاله اس د هغې لاندې منډه ووهي نو د هغې سورې به ختم نشي. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. ترتیب او طریقه کار د دې دا دی چې صرف یو پیره یو ځل به تاسو سورة الفاتحه ولولئ، یعنی الحمدلله رب العالمین، بس یو ځل. او بیا 3 پیرې به تاسو سوره الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، دا به تاسو 3 پیرې ولولئ. کله چې ما دا ولوست نو د دې نه پس به سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر، دا به 11 مرتبه 11 پیرې ولولئ. خدا خبره به یاد ساتئ، اول او آخر کې به 3 پیرې، مخکې وروسته به ترنه درود شریف هم وایئ.
بیا تاسو وورئ سورة الفاتحه یو ځل 3 پیرې علم نشرح لك صدرك او 11 پیرې سورة القدر انا انزلنا فی لیلة القدر اول او آخر کې 3 پیرې درود شریف دې سره به ان شاء الله تعالی الله جل شانه پتا سو باندې رزق دروازې را کولو کی او په رزق کې په مال او دولت کې و موسعات او فراخي راشي او زما عزتمند د دویمه وظیفه دا یو سړی د هغه د سکن او د سرمنی بیماری د پاغه باندې خارخ و غیره د پاغه باندې دانی دی پاغه باندې ګرمه کی دی پاغه باندې نو دا درې واړه سورتونه مبارکه دا دی اول ولی پاغه به زبانه دی شوف کی ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د سکن د سرمنی د بیماری ختم کی یا څوک دا درې واړه سورتونه مبارکه 11 مرتبه یعنی یولس زلې دا اول ولی په وو باندې شوف کی او په مریض باندې سکی یولس ورځو پورې په مخه دا عمل جاری وساتي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دا مریض د دې بیماری نه خلاص کی او الله جل شانه ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کی لہذا زما عزتمند ستاسو سم مقصد دے سا خواہش تے تاسو دا وظیفہ دا غیر پارو کئی تاسو په کور کې په کاروبار کې خیر او برکت غواړئ خپل تقدیر بدلول غواړئ خپل ژوند بدلول غواړئ نو په خپل هم تاسو د وظیفو کې او خپل ورونو دوستانو ته هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کړئ زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفو مډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان